شفیق مرید هغه لغمانی هنرمند دی چې په یو کمپوز یې د نغمې لور وکړه. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته د شفیق مرید او نغمې په اړه ډېر مهم معلومات درکو. په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. شفیق مرید هغه مشهور افغان سندرغاړی او کمپوز جوړونکی دی چې په څو کلونو کې د موسیقۍ د ډګر اوږدې پیچمې په چټکۍ سره فتح او لوړو پوړیو ته یې ورسېدو. هغه د لغمان ولایت اوسیدونکی دی چې اوس په امریکا کې ژوند کوي. شفیق مرید په کابل کې له انصاري لیسې فارغ شوی او په موسیقۍ کې هم مسلکي زده کړې لري. د نغمې او منګل زوم شفیق مرید د افغاني موسیقۍ د تر ټولو مشهورې خو سره جدا شوي جوړې نغمې او منګل زوم دی. نغمې د نوموړي په اړه په یو مرکه کې وویل د شفیق مرید نه مې خپلې یوې سندرې ته د کمپوز جوړولو غوښتنه وکړه. هغه په بدل کې سمدستي رانه لور وغوښته او ما هم ورکړه. د شفیق مرید په اړه د هغه خسر منګل هم په یو مرکه کې وویل چې ډېر ورته ګران دی. د منګل په وینا په امریکا کې ډېر وخت هغه له خپل مسیح د شفیق مرید له زوی سره یو ځای وي او لمسی ورته ډېر زیات ګران دی. د شفیق مرید مورنۍ ژبه پښتو ده خو په دري او اردو ژبو یې هم رواني او خوږې سندرې ویلي دي. هغه لږې خو ډېرې او د کار سندرې ویلي دي. د شفیق مرید سندرې هم د خواږه غږ هم خوندورو کمپوزونو او هم د ښو شعرونو د انتخاب له کبله ډېر مینوال لري. شفیق مرید په ځوانو سندرغاړو کې یو استثنایي کس کیدی شي چې هم یې مستی هم یې آرامي هم یې صوفیانه هم یې شوخي عشقي او هم نور ډول ډول سندرې ویلي دي. شفیق مرید د عبدالستار سعادت نږدې ملګری دی او د هغه یو شمېر شعرونه یې هم له خوندورو کمپوزونو سره ویلي دي. د سندرو د کیفیت ترڅنګ د شفیق مرید د سندرو ویډیوګانې هم د پام وړ دي. هغه له سیدا قاسمي سره هم ځینې یوځای سندرې ویلي دي. شفیق مرید وایي چې خپل هنر سره د زړه له تله مینه لرم او وایي په ودونو او فرمایشي پروګرامونو کې د سندرو ویلو لیواله نه یم. مننه دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. دا خبر تر همدې ځایه له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډېره مننه.